السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، زه یم ریحان. تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ملګرو، دغه ویډیو د هغو کسانو سره شیر کړئ چې پر لیکنه نه پوهیږي او نه لیکل کولی شي او نه پر لیکلو پوهیږي. د هغو کسانو سره یې حتما شیر کړئ. هم د اوس یې ورسره شیر کړئ چې همدغه ویډیو وګورئ او دغه طریقه کار تر ټولو ښه زده کړي. ملګرو، دغه چاټ جی پي ټي راوستلی دی د هغو کسانو لپاره چې هغه په لیکلو نه پوهیږي یا په لیکلو لوستلو نه پوهیږي، یا املا نشي لیکلی او یا یې ویلی نشي. پر همدغه یا ځینې کسان دواړه نشي کولی، ځینې کسان پر یو پوهیږي او په بل نه پوهیږي. یو کسانو ته یې حتما ولیږئ او یا دغه طریقه کار ورته وښایه په چاټ جی پي ټي کې. هغه کسان چې ټچ موبایل لري، چاټ جی پي ټي ورته راډاونلوډ کړئ، همدغه ویډیو ورسره شیر کړئ. دغه د هغو کسانو لپاره ده چې نه پر لیکل پوهیږي او نه لیکل کولی شي. ملګرو، دا چاټ جی پي ټي نوی سهولت او نوی اپډیټ او نوی سیټینګ یې راوستلی دی. ملګرو، دغه ډېر خوندور سیټینګ دی. ملګرو، له دغه څخه تاسو کار واخلئ، دغه څخه تاسو ملګرو زده کړئ او له دغه څخه تاسو پوره پرمختګ ترلاسه کړئ. ملګرو، دغه خوندور سیټینګ یا دغه خوندور اپډیټ کوم دی درته ټوله طریقه ښایم. ملګرو، که تر اوسه پورې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. کومه غوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ویلی شئ. ملګرو، زه همدا رقم ته نور ویډیوګانې زبردست نوي اپډیټونه درته پر همدغه چینل اپلوډ کوم. ملګرو، تاسو به راشئ ملګرو، خپل چاټ جی پي ټي به څنګه کړئ پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ. را به شئ اول پلی سټور ته، پلی سټور کې به یې راواخلئ او بیا به چاټ جی پي ټي څنګه کړئ را اپډیټ بیا یې را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، که تر اوسه پورې مو چاټ جی پي ټي نه وي ډاونلوډ کړی، یعنې هغه کسان چې نه وي پرې پوهېږي، نه وي دغه ویډیو ورته رسېدلې وي، نو ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې د چاټ جی پي ټي د اکاونټ د خلاصولو یعنې کوم جیمیل چې ورکول کېږي هغه طریقه کار مې ټول پر همدغه ویډیو کې هم ښودلی دی. د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته او د ویډیو په ډسکرپشن کې هغه لینک شته چې چاټ جی پي ټي کې لږ مخکې کوم اپډیټونه راغلي وي، یعنې کوم سیټینګونه باید ورته وکړو. نو پر همدغه ویډیو کې اوس درته ښایم چې څنګه دغه نوی اپډیټ یعنې نه لیکلو پوهېږي او نه لوستلی شي د یو لپاره کوم سیستم راغلی دی. ملګرو، تاسو راشئ لومړي قدم کې چاټ جی پي ټي راخلاص کړئ. کله مې چې چاټ جی پي ټي راخلاص کړو ملګرو، نو زه ورته منتظر یم. ملګرو، دا ډول تاسو ته په صفحه راخلاصه کړي، درته وایي چې وټ کن آی هیلپ ویت، تاسو ته څه ډول کومک کولی شم. نو ملګرو، که چېرې تاسو په لیکلو پوهېږئ نو دا ځای کې تاسو ورته لیکل وکړئ او خپل معذرت ورڅخه ووایئ، تاسو کومه پوښتنه لرئ. او کوم کسان چې په لیکل نه پوهېږي یعنې لیکل املا نشي لیکلی، نو ملګرو دا ځای کې درته دغه آپشن درکړی دی. دغه آپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ، یعنې کوم آپشن یې درکړی دی همدغه آپشن یې درکړی دی. پر همدغه مې چې ورته کلیک وکړو، څه چې ورته وایي درته پر همدغه صفحه یعنې پر همدغه ځای درته ټولې خبرې لیکي. بیا ورته څنګه کړئ، مازې ورته سینډ کړئ. کله مې چې ورته سینډ کړئ هغه جواب درته بالکل درکوي. او که چېرې ته نه په لیکلو پوهېږې یعنې نه یې لوستلی شي او نه یې لیکلی شي، ملګرو د یو لپاره کوم آپشن دی؟ یو لپاره همدغه څنګ کې آپشن دی. پر همدغه ځای کې ته ورسره ډایرکټ خبرې کولی شي، هغه درته ډایرکټ جواب درکولی شي. اول قدم کې درته راځم، دغه همدغه اولنی یو درته ښایم ملګرو، دغه یو درته ښایم، ګورئ ورته صحیح ده ملګرو. زه ورباندې کلیک کوم. نو ملګرو، که چېرته زه وایس کوم هلته تاسو خبرې ریکارډ نه اخلي ملګرو، نو تاسو ملګرو څه کوئ، همدغه ځای کې درته ټوله سټپ بای سټپ ټوله طریقه ښایي. څه چې ته وایې هغه درته لیکي. صحیح ده، مازې ورته اول ورکړي. کله چې تاسو ورته اول میسیج کوئ ملګرو، هلته ورته وایي چې ماته جواب په پښتو راته لیکه. نو بیا یې نه وروسته تاسو چې څه ورته لیکئ ټول درته په پښتو لیکي. که چېرې تاسو ورته اول ورکړئ ولیکئ درته په بله ژبه لیکي، په هغه باندې به نه پوهېږي. اول ورکړئ ورته وایي چې ماته ټوله لیکنه په پښتو لیکه، نو بیا ورته میسیج کوه درته ټوله طریقه په پښتو لیکي، مازې ورته سینډ کوه. درته راځم دغه دویمې طریقې. د دویمې طریقه باندې تاسو کله کلیک وکړئ پر همدغه ځای باندې، یعنې ته نه په لیکلو پوهېږي او نه ویلی شي، پر همدغه کلیک وکړه. کله چې ورباندې کلیک وکړو نو ملګرو دلته تاسو صفحه راخلاصېږي، درته یو غږ کېږي نه، ته به ورته غږ کوي چې نو ملګرو ما چې کومه جمع ورسره وکړه دغه ځای کې ماته په پښتو هم لیکي. ما ورته اول ورکې ولیکل چې سلام علیکم، یعنې وایس میسیج مې ورته وکړو، په وایس کوم ورچ سره غږېدم. دوی راته وویل وعلیکم سلام څنګه یې؟ ما ورته وویل زه ښه یم، ته څنګه یې؟ دوی راته ولیکل زه ښه یم مننه، ته څنګه یې؟ کومک ته اړتیا لرې؟ نو ملګرو دمه ته په خبرو کې وویل، ښه هلته یې په لیکلي ډول هم درته لیکي. بیا ما ورته یو څه وویل ډېر ښه یم، زه خوشحاله یم چې تا ښه یې، یعنې څنګه کولی شم چې مرسته در سره وکړم، ما سره مرسته کوي. نو ملګرو دغه دوې طریقې وي. صحیح ده ملګرو، بله طریقه درته وښایم ملګرو، که چېرې تاسو له دې څخه کلیر شي، یعنې زه چاټ جي پي ټي راخلاصوم وبښئ، زه بیا چاټ جي پي ټي راخلاصوم. که چېرې تاسو مخکې کومه موضوع باندې ورسره خبرې کولې، یعنې کومه موضوع تاسو راخیستې وي، بیا تاسو دغه چاټ جي پي ټي څخه وتلي وئ، یعنې دا چاټ جي پي ټي مو کلیر کړی وي، ما زه په دغه څنګ دا څنګ کې بټن یا کوم دغه درې ډاټ بټن چې دي پر همدغه چې څنګه کلیک وکړئ
نو ملګرو دغه هغه معلومات درته رااړوي. صحیح ده ملګرو، که په نږدې وخت کې ورتللی وي د شین ټکی درکوي، د شین غمی درکوي، مزه ورباندې کلیک او پر هماغه موضوع در سره بیا خبرې کوي. صحیح ده ملګرو، دا خوندور سیټینګ دی. دا ورته اوس راغلی. مخکې ما چې جمع ورسره کولې، یعنې کومه پوښتنه مو چې ورڅخه کولې، که چېرې ما چاټ جي پي ټي کلیر کولو بیا به چې ورته تلم هغه موضوع به ختمه او بله موضوع نه به بیا ورسره لګوم. دلته هماغه موضوع تاسو څنګه کولی شئ راخیستی شئ ملګرو. پر همدغه خوندور سیټینګونه ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو څنګه کوئ در سره لایک کړئ، هغه ملګرو ته یې شیر کړئ چې هغه په لیکلو او نه لیکلو پوهېږي ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک وکړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.